په پیښور کې د یو افسوسناک واقعي تفصیل تاسو سره شریکوم چې دا واقعیا په پیښور کې په پولیس لاین کې مخې ته راغلی دا. د دې واقعي مبارک داسې ویل کېږي چې د مسجد دننه د دماکه شوې ده او ډېر کسان پکې مړه دي چې تعداد یې د 13 یا 15 نه زیات دی او د نورو کسانو مړه کېدو خطر هم ده، ځکه چې ډېر کسان زخمیان دي. د زخمیانو حالت سیریس ښودل شوی دی. د ډېرو کسانو ته د وینې کمی هم دی چې په پیښور کې ځوانان او پیغلې لیډي ریډینګ هسپتال ته رسېدلي دي. په دغه دماکه کې د 1.5 سلو نه زیات کسان زخمیان دي چې هغوی هم په پیښور لیډي ریډینګ هسپتال کې دي، بیا نور هسپتالونو ته وړل شوي دي. د هغوی علاج شروع دی، یعنی د هغوی اپریشن شروع دي چې هغوی زر تر زره صحتیاب شي. الله پاک دې ټولو ته روغ صحت ورکړي، الله پاک دې ټول بیرته روغ جوړ کړي. خدا افسوسناکه واقعه چې نن د ماسپښین په وخت کې مخې ته راغلی وه، په هغه وخت کې داسې هم ویل کېدل چې کله دغه زخمیان د پیښور هسپتال ته ورسول شول نو په هغه دوران کې دوی ته د وینې ډېر زیات کمی و چې بیا کله په سوشل میډیا باندې اعلان وشو. نو سوشل میډیا هم یو ښه پلیټفارم دی چې زر تر زره ځوانان هلته ورسېدل. کوم چاته چې د وینو ضرورت و وینې یې ورکړې. کسان دومره ډېر رسېدلي دي چې هلته بیا په هسپټل کې ځای نه و چې دغه کسان ځای کړي. نو دا یو ډېره ښه خبره ده چې پښتانه ځوانان خپلو ورونو سره اوږه په اوږه ودرېږي او هر چا چې دا کار کړی وي یقینا چې ډېر زیات ظلم یې کړی دی. ډېر کورونه یې وران کړل، ډېرې پیغلې، ډېرې ښځې کونډې کړلې، ډېر بچي یتیمان کړل. د دې هر څه به الله پاک تپوس کوي. الله پاک دې داسې خلکو سره خپله معامله وکړي څوک چې داسې کارونه کوي.